سلامونه ملګرو نن ورځ موږ خبره کوو لیست باره کې. موږ نن لیست د کوو. موږ سره دوه قسمه لیستونه وي که تاسو خیال کړی وي. یو چې دا موږ سره آرډر لیست وي چې کوم سره نمبر او شمار راغلی وي، پر مثال یا ورسره رومن کوم هغه ډیجټس یا حروف چې کوم دی هغه ورسره راځي. صحیح ده که نه؟ تر څو موږ په هغه باندې پوهېږو چې دا اول آیټم ده، دا دویم ده، دا دریم ده، او ځینو سره صرف څه راځي؟ بولټس راځي. نو دغه ته ویل کېږي لیست ویل کېږي. همدا شانتي زه تاسو ته پریکټیکل هم لیست وښیم چې موږ څو قسمه لیست لرو. دوه قسمه لیست د زموږ سره ورډ کې تاسو دلته کې کتلی شئ. فرض که زه راځم دې ځای کې نه ده لیکم چې ایم ایس افیس زه لیکم. په دې کې ګوره بیا لیستونه دي چې دې په کې بیا نور شیزونه دي. یو ته ورډ وایي، بل ته چې دا ایکسل وایي، موږ څلور پروګرامه دې کې وایو، بل ته چې دا پاور پوینټ وایي، او پاور پوینټ نه وروسته بل موږ څه وایو دې کې ایکسس وایو. دا لکه مشهور دي او دا پروګرامونه خلک وایي پکې. اوس وګوره زه راځم دغه ته نه ده، دا یو لیست کې زه نیسم چې کوم لیست کې زه یم آرډر لیست. ګوره دې کې دا آرډر لیست دی، رومن کې راولي، بي سي کې راولي، چې کې ته غواړې. دا ګوره سمال رومن ده او دا کیپیټل رومن ده، دا ای بي سي ده او دغه شان دا ده. تاسو چې کوم کې غواړئ راوستلی شئ. ګوره دا یو لیست د دې نه جوړ شولو. نو دغه شانتي موږ مختلف قسمه لیستونه اوس موږ عملي غواړو چې په خپل ویب پیج لپاره کوم غواړو چې یو لیست جوړ کړو. هغه موږ څه طریقې سره جوړولی شو. ورې سره 1 2 3 راغی، بیا زه غواړم چې نه دې سره دې ای بي سي راشي. ورته ګوره اوس ورسره چې راځي ای بي سي ورسره راغلی. که زه غواړم چې نه دا دې نه وي ورسره دې سره دې صرف څه راځي؟ بولټس دې راشي. دغه شان دي بولټس. ګوره ساده دا وګوره دا شولو. دا وګوره سرکل به اوس راشي، سرکل. او دا وګوره دا د سکویر. همدغه ټایپس موږ سره په ایچ ټي ایم ایل کې موجود دي. همدغه موږ کولی شو چې ورته ورکړو. نو دا ګوره بیل قسمه لیستونه راځي. تاسو طریقه ښیم بیا چې هر څه تاسو عملي کوئ په هغه باندې تاسو عملي کولی شئ. دلته کې زه راځم بل تاسو ته به زه په د دې استعمال وښیم. زموږ ویب سایټ د دې ته زه راځم مسلم اکیډمي. زما کیبورډ کې مسله ده .efizzy.com. ګوره دا ویب سایټ دغه ځکه زموږ سره کلاس ده. ګوره دا کلاسونه موږ چې په واسطه باندې اخیستي، بګینر کلاسز چې کوم دي. ګوره بیگ 0 بګینر 2 دغه شان دا کلاسز زموږ سره موجود دي. دا شانتي لیول 1 لیول 2 دا ټول لیست کې راځي. دا کلاسز ګوره دا کلاسز ګوره ټول لیستونه دي. دا ما نن کړی دا ګوره چې ما بولټس شمار او بي سي دا شیزونه ما نه دي ورته ورکړي. نو که چېرته زه وغواړم موږ کولی چې دا هم ورته ورکړو. همدغه شیزونو دپاره موږ څه کوو؟ لیست استعمالوو او لیست باندې کار کوو. همدا شانتي دا وګوره دا نیویګیشن مینیو چې کومه ده دا به موږ د لیست په واسطه کوو. دا بیا موږ چې دا انکرټیک کې نیسو. صحیح ده که نه؟ تر څو موږ دې باندې کلیک کوو. نو موږ هغه ځای ته یو سي سروسز باندې کلیک کوو، کلاسز باندې کلیک کوو، اباوټ باندې کلیک کوو، کانټیکټ باندې کلیک کوو. ګوره دا همغه ځای ته په همغه طریقې سره ځي. نو دا هم لیست دا صحیح ده. نیویګیشن مینیو هم ترې جوړه کړې ده او دغه هم لیستونه دي. صحیح ده که نه؟ نو همدغه شانتي موږ لیست برابرو. را به شو پریکټیکل خپل کار ته. دې کې موږ دومره خبرې نه کوو. راځو اوله خبره ما تاسو ته وکړله چې موږ سره څو قسمه لیستونه دي. دوه قسمه لیست دی، یو ته آرډر لیست وایي، بل ته ان آرډر لیست وایي. چې کله تاسو ان آرډر لیست شروع کوئ هغه حرف چې دا یو ایل باندې ده ټیک د دې ان آرډر لیست. سټارټینګ ټیک او کلوزینګ ټیک دواړه لري. یو ایل به تاسو لیکئ ان آرډر لیست. یو ایل نه مطلب چې شو ان آرډر لیست شو. زه غواړم چې دې ځای کې ان آرډر لیست جوړ کړم. نو تاسو به څه کوئ؟ اوس د دې د لیست خو مې دا سٹارټ کړلو، خو دې کې اوس دننه موږ څه دي آیټمز وي که نه زموږ سره لیست شیزونه وي. پر مثال لکه ما چې تاسو ویلي ورډ ایکسل دغه شانتي آیټم راځي په ایم ایس افیس کې. همدا شانتي میاشتې دي، همدا شانتي ورځې دي. نو دغه شیزونه پکې راځي. نو زه غواړم چې دا ان آرډر لیست برابر کړم. لیست کې زموږ سره کوم دي؟ د لیست آیټمز دي. که تاسو غواړئ لیست آیټم برابر کړئ دې طریقې سره به تاسو برابر. سټارټینګ ټیک او کلوزینګ ټیک دواړه لري. دې ځای کې به تاسو اوس هغه شیزونه کې پر مثال هوم زموږ سره همدا شانتي غواړم چې داسې کې بل لیست کې بل آیټم هم ورکړم. ورته کوم آیټم زما پکار ده؟ صرف ال آی به تاسو ولیکئ. ما بینک کې لیست پر مثال سروسز دي زموږ سره. بل زموږ سره چې ده دې نه پس بیا بل لیست اخلم. لیست دې نه مطلب دا شو د لیست آیټم ده. ال آی مطلب دا ده د لیست آیټم. اول موږ سره هوم، دویم سروسز، بل زموږ سره کلاسز شو، بل زموږ سره چې شو. پر مثال بل زه داخلم دا کلاسز هم شو، کانټیکټ اس شو، اباوټ اس شو. همدا شانتي تاسو چې څه شیزونه پکار وي هغه تاسو اخیستلی شئ. صحیح. دا به زه اوس سیو کوم کنټرول اس او را به شو بیرته خپل فایل ته. دا موږ رن کو د چا سره؟ ګوګل کروم سره به زه دا رن کوم دې براوزر سره. تاسو ورته ګورئ.
وګوره دلته کې زمونږ سره لیست جوړ شو د چې دا ډیسک باندې دا بولټس راغلي دي ور سره کولای شو چې موږ د دې دا هغه ته چینج کو بل هر ګوره ما دی باندې سم نه دی اپلای کړی نه مې ورته چې دا ډیزاین ور کړی نه مې ورته سایز ور کړی دا هیڅ هم نه دی ورته ور کړی خیر دا موږ ته بیا په سی اس اس کې راځي کې کار پکاو بیا دغه نه پس موږ فریم ورک وایو بورډ سټپ حال ته هر سره ډیمیټ دی بس ته صرف نوم راخله آی ډی راخله اول ته کلیکا مختلف قسم ډیزاین دي چې کوم ډیزاین تاسو هغه په تاسو اپلای کولای شي خو خدای اکل ته خو لیست جوړوي کنه په HTML کې نو لیست جوړول مهم دي په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې یو لیست جوړ کړئ دا ګوره ان اوردر لیست ده بل د دې سره موږ چې دې لپاره موږ ټایپس لرو مختلف قسمه ټایپس دي د دې لپاره پر مثال د نظر راشم یو بل اگزامپل هم درکوم د دې بیا ته ګوره بل موږ سره شي order list دا order مطلب منظم لیست شي شمار باندې برابرې په ABC باندې برابرې په رومنز اعداد باندې برابرې چې باندې چې برابرې په هغه باندې موږ کولای شو چې برابرې کو دا ګور لیست ما سٹارټ کړلو order list اوس د نن د دې باید زه د لیست آیټم ورکم لیست آیټمز کې چهار لیست آیټمز ته پر مثال ورکې پر مثال آیټم 1 دا شو زما سره تاسو دلته ودرېږئ او کنټرول ډي پریس کوئ دا خپل لاندې هغه اتوماتیکلی ډوپلیکیټ کیږي نو دا 2 کدا چا سره ساده نوٹ پیډ ویني هغه کې تاسو لیکیا او نوٹ پیډ پلس پلس کې دا سہولت درکې چې تاسو صرف ودرېږئ او کلیک کوئ اندا شانتي موږ د دې لپاره چې دا موږ د نور ایډیټرز وایو لکه سبلایم ټیکس شو دا شانتي دا نور نو کې ډېر په اسانۍ سره ټول ډوپلیکیټ کیږي او برابرۍ کې جوړیږي نو دا شی زونه شول ګوره ما څومره آیټمز واخیستل 15 آیټمز مو واخیستل خو کله چې زه دا سیو کم او راشم براوزر ته دا زه ریفریش کم تاسو وګورئ لکه ما سره یو بل لیست جوړ شو ګور دې سره بای ډیفالت نمبر راغلو یغه سره ګور نمبر نشته دا هغه ان اورډر دا موږ ته پته نه لګي دا څوم کې د کی ماده پته لګيږي چې آیټم 5 د دې کې د 4 د کې 3 د آیټمز په ځای تاسو هر څه لیکي هغه شی پکې لیکل شي نو دا شو زموږ سره بل لیست نو چې تاسو څومره آیټمز غواړئ راوړئ لکه ما چې کلاسز راوړي ول ما چې د تاسو د نیویګیشن مینیو راوړله او د تاسو راوړل شي اوس د دې لپاره موږ ټایپس لرو ها ټایپس به تاسو کوم ځای کې ورکوي مین دې ته راځي د ډیزاین هر سیستم موږ دې نه برابرو ټایپس د دې ټایپ کې موږ سره شي دي څلور قسمه ټایپس موږ لرو دي کې دوه قسمه ټایپس لرو یو بای ډیفالت چې د کې ډیسک ته بل موږ سره سکوير ده سکوير مطلب مربع غوند سټایل ډیزاین ورکړي بولټس دا سیف کوم اعظم براوزر ته تاسو اوس ورته ګورئ هم وګورئ دا څنګه شول دا 4 کونجه باندې ویل راځوم کم سورته ګورئ دا وګوره 4 کونجه باندې دا وګوره مربع شکل کې ګور راغلو سکوير څلور واخوي یو شانت دي دا آیټمز د اورډر دا او دا ان اورډر دا بل ټایپ کې موږ لرو دا ګوره سکوير می ورته ورکړل تاسو سوق وای چې سرکل ورکا سرکل ګوره دایره غونډه شکل به واخلي صحیح شو دا به کنټرول سیو کوم بیرته برا شو براوزر ته تاسو ګوره دا زه ریفریش کوم وګورئ او زموږ سره چې راغلل سرکل راغلل دي ځکه آیټم سره چې کمبلیټ هغه سرکل راغلل نو بس تاسو ډیزاین باندې مربوط د تاسو هر قسم د ډیزاین ورکوي او ډیسک خاصم چې دا زموږ سره سوي بای ډیفالت وي که تاسو ورکوي ورته نو ورته ورکوي نو دا به ور سره راځي دا د طریقې سره دا ډیسک مخکې ورته راتللو خو زه غواړم چې بالکل را نشي نیویګیشن مینیو کې خو موږ بالکل دا شی ورکو نه کړه نو تاسو به ټایپ د دې ساخلي نن باخلي په دې خاطر باندې ما تاسو دا شی زه ولیکلو چې تاسو خسر په خلاص شي دا به تاسو نن کوي ورته کله چې زه دا نن کم اوس ورته ګورئ دې سره بالکل هغه بلټ ستانه ور سره بالکل سره هغه راغلي نه دي نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې خمزدار چې هر قسم ته لیست لپاره برابرول غواړي هغه برابرول شي همدا شان دي بل ترازو د بل لیست کې ګوره ما آیټمز ورکړي دي ورته مختلف قسمه وګوره 1 2 3 ور سره غلې زویم چې نه د سره د ای بي سي راشي سده راشي ای بي سي راشي نو بیرته راشه اورډر لیست کوم مین ټیک دغه ته راشه او د ځکه به تاسو کې ټایپ ورته واخلي او ټایپ کې به تاسو ورته ورکیا پر مثال زه غواړم چې ای بي سي راشي خو غټو کې ای بي سي ور سره راشي نو د کیپټل ای به ولیکي دا به سیف کې راشه براوزر ته براوزر ریفریش کا اوس ورته ګوره کوم آیټم چې تا ورکړي یو ټول سره چې راغله ای بي سي ګوره دي دغه شان دي دا چې هر څه لیکي ټول سره ای بي سي دا شان دي لیکل کېږي ترتیب باندې پته لګيږي چې دا اول دا دویم دا دریم دا همدا شان دي نه پس موږ سره بل زمون سره چې د بیا کوغړ وړو کې بي سي وسره شي بس سمال ای ولیکا دلته راشه ورته کې سیف کو دلته کې ګور اوس به سره سمال ای راغلی وي هم لیدلو که تاسو غواړئ چې رومن عدد ور سره راشي یعنی رومن عدد باندې شو کیپټل غواړئ آی ور سره ولیکا او بیرته سیف کا راشه براوزر ته تب ریفریش کې ګور ورته اوس سره رومنز راغله دلته کې چې نور ته هر څومره آیټمز اخري دا ګور 1 شو 2 شو 3 شو 4 شو دا 5 دا شپږ بیا دي خو تاسو سره یو آی بل اضافه کیږي همدا شان ډیپند تاسو باندې کوي چې سره کم ته غواړئ تاسو صرف چل خیمه صحیح ده نور په تاسو خپل کې کار کوي دینه پس غواړم چې سو کم د دې په سمال کې راشي سمال آی به تاسو ولیکئ دا سیف کا راشه براوزر ته اوس ورته وګوره دا ریفریش کو
اوس ګور رومنز ورسره راغلل عدد خدا څنګه راغلل سمال دی ورسره ټول ګوره سمال راغلل او که غواړم چې دې سره هیڅ ورانه شي دا شانتي راشي نو تاسو څه کوئ نن باخلئ دا به سیو کوم دا به سیو مو کړل بیا به راشي دا به ریفریش کوم صحیح نن کې چې دا ګوره هماغه هغه راغلو بای ډیفالت شي راځي نو نه خواته کېږي نه لدینه نن به بیا موږ څه کوو په کوم ټایم کې باخلو بیا موږ ان اورډر لیست اخلو د شته مو خیال شو کنه ګوره دا موږ اوس یاد کړلو که چېرته موږ غواړو چې بولټس سره نه شي بیا به تاسو ان اورډر لیست اخلئ او دغه ټایپ به څه کوئ دغه ټایپ به تاسو نن کوئ خو که ما دلته په اورډر لیست کې نن واخلم ما ته بیرته شماره کې ځکه بای ډیفالت چې دا زموږ سره هماغه شماره ده زه سمونه لیکم تاسو ورته ګورئ واپس کې به بیرته دا نمبر ورسره ورکول کېږي ښه بله خبره که چې تاسو غواړئ پر مثال څلور آیټمز دلته ریزوم چې 5 نه باید دا سٹارټ شي نو که تاسو د 5 نه سٹارټ کول غواړئ تاسو به دې کې څو کوي سٹارټ به واخلئ سٹارټ ایکوال ټو د سونه سٹارټ کوي 5 نه شپږ نه سونه چې تشمار نه سٹارټ کول غواړئ ځکه پر مثال 3 نه د سٹارټ شي زما نمبر دلته راشه سٹارټ کې مې 3 ورته ولیکل تاسو ګورئ اول زمونږ سره چې کوم آیټم دا غا سودا هغه 3 د دې کې وګورئ دا څنګه سور راغله 3 راغله بیا 4 بیا 5 بیا شپږ مخې دې کې یو راغله نو دې شي ته هم خیال وي بل خبره زه دا کوم پر مثال ته زما سره ای بي سي دا که اوس د 3 ولیکم بیا ما سره چې نه سٹارټ کیږي لسینه به سٹارټ اخلي که 5 ولیکم بیا ما سره ګور ا بي سي ډي ای اینه به اوس موږ سره سٹارټ کیږي دا به سیو کیمرا به شامل ته کې دیته تاسو سو ګورئ دا به څنګه ته اینه ګور سٹارټ شولو نو دې طریقې سره تاسو چې غواړئ کوم سٹارټ کیږي نه سٹارټ کولای شئ بل زموږ سره نیسټډ لیست دا نیسټډ لیست نو مطلب دا په یو لیست کې دنه بل لیست لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلې زه د سکو مچیو order list unorder list اخلم unorder list اخلم او unorder list کې څه لیکم unorder list کې صرف یو آیټم لیکم چې پر مثال ز ام اس office لیکم یا د څه کوم چې دلته کې وزو لیکم list items به اخلم list item چې کله واخستل ګوري ورته ال آی list item شو list item کې مې اول واخستل پر مثال office programs دي کنه یا پر مثال زویم our computer courses دا مې واخیستل دا زما سره په یو ان اورډر لیست کې وراشي بیا د دې نه پس یو بل لیست دې لپاره اخلم چې کې به شي راشي افیس راشي شي د راشي د کې ام اس افیس راشي فرض کوم څه وایو ام اس افیس دا ول زمونږ سره کورسز کې ام اس افیس کې دنه زوس پر مثال غواړم چې د دې دنه نیسټډ لیست دا کنه د دې دنه لیست جوړ کما نو بیا تاسو څه کوئ ګوره دې دنه چې لیست جوړوم اوس دا آیټم نه د دې دنه وزر راشم ګوره دا کلوزینګ ټیک د دې آیټم کنه دا کلوزینګ ټیک زرا خلم ګوره دا موږ دغه شان دی لیکو یو آیټم چې کله لیکو دې کې دا فرست کوم دا به سیو کوم تاسو براوزر کې وګورئ موږ سره به دوا on order list راغلی ګوره کمپیوټر شو کمپیوټر کورسز دي بیا ما سره ام اس افیس شو اور کمپیوټر کورسز کې شي دي ام اس افیس داول په ام اس افیس کې اوس نور کورسز دي باید د دې د نن راشي په ام اس افیس د نن چې کوم کورسز دي دا باید دغه د نن راشي دا اور کمپیوټر کورسز کې د ام اس افیس باید دغه د نن راشي همدا باید دي چې کوم پارټ دي کوم کورسز دي هغه باید د دې د نن راشي دې ته موږ نیسټډ لیست وایو زه راځم نو د دې د نن متا سورا شي کلوزینګ ټیک نه د نن دي کې اوس تاسو سو کیا بل لیست به شروع کوي خدای دې وکړي چې ته اورډر اخلي که ان اورډر اخلي کوم قسم د تا اخلي پرس که زه چې ساخلم زه اورډر لیست ساخلم به چې شمار وسر راشي نو ان اورډر لیست د نن ور هغه لیست خو دې هغه آیټم د نن مې واخیستلو اوس په دې کې زه کوم لیست آیټمز ورکوم دي اورډر لیست پرس ورډ زمونږ سره ورډ نه پس بل څور کوم لیست آیټم کې دوه آیټم چې زمونږ سره دی لیست هغه ایکسل دا او بل آیټم چې زمونږ سره د دې څه دی کنټرول डी به کوم دا شان دی بیا به ټیکم د ایکسل بل زمونږ سره پاور پوینټ شو صحیح او بل زمونږ سره ایکسس دا تاسو اوس ته ګورئ هه دا به سیو کوم اوس تاسو ګورئ زمونږ سره په دوه لیست جوړ شوی وي ګورئ ورته نه ګوره یو زمونږ سره چې دا ګوره لیست سٹارټ شو اور کمپیوټر کورسز دي دا ان اورډر لیست دا ټایپ می ګوره ته څنګه نه بای ډیفالت ډیسک راغلی دا د ام اس افیس کې زمونږ سره د نن سلور پروګرام دی دا مونږ وایو چې ورډ ایکسل پاور پوینټ او ایکسس د تاسو ډسکرپشن هم ورکول شي ډسکرپشن لپاره بیا موږ ډسکرپشن لیست اخلو خیر کې اوس نیپ نزو او د لپاره چې زوز غواړم پر مثال ولیکم ډیوریشن ورته مې بس دې نه بل نیسټډ لیست اخلم صحیح ده کنه دې آیټم کې د نن البته ته لیکم چې پر مثال 2 months 3 months یا پی ورسره لیکم 400 سره لیکم اوس غواړم چې د افیس د دې د نن راشي بیا به څنګه چل کوم تاسو ګوره تاسو د زده کړې لپاره بیا دلته کې فریکټر شان دي کوم ور تاسو به د سکارو کې را به شي دلته کې پسو کې همدغه آیټم نه ده د دې د نن به ور د دې د نن به یو لیست شروع کوم کوم لیست شروع کوم اورډر اخلي که ان اورډر زه ته چې ان اورډر فرض مثال ځ اخلم ان اورډر یو ال د ټیک یو ال د نن به زه سو اخلم یو ال د نن به زه دا ټیک واخلم
صحیح ده. دا به زه د یو ال دننه اخلم، دا مې راواخیستلو، دې نه مې کټ کړو او دا مې د دې کنټرول وی دې ځکه مې فیسټ کړلو. خاص دا ما دې ځکه فیسټ کړلو نو باید دوس دا شان دوشي کنه چې دا کم لیست دې کې زه اخلم دننه، اوس هغه باید د دې دننه راشي، هغه هم باید د دې دننه راشي. نو دا به زه ټول دې نه کټ کم، دا به زه ټول د دې نه کټ کم، دا چې مې کټ کړلو را به شو دننه دی افیس کې ودغه دلته کې فیس کو د آیټمز ور اورډر لیست مو واخیستلو دغه دننه د افیس دننه او دغه دی هغه آیټم شول او دا خاصم زموږ سره خپل لیست دا به دې نه ختم کما ان اورډر لیست او باید د ان اورډر لیست زموږ سره څنګه وي کلوز وي، دا تیار دي ځکه کلوز شوی دا. او د شي زون ته مخیال ویډیو زیات ښه ورته ګوري خه دقیقه نه یاد کړه. دا به زه سیو کم، تاسو ورته ګوري. اول به زموږ سره اور کورسز راغلل، اور کورس کې اول موږ افیس وایو، ام اس افیس کې بیا دغه درې پروګرام دي همداشان تاسو کولای شئ نوډ لیست ان اورډر لیست نوډ لیستونه هم تاسو غواړئ په دې کې دننه اور داخل کړئ. دا شو دا به تاسو ته په دې کې کورنۍ دنده در کوم خو سخته تاسو په هغه باندې کار کوئ چې څه مشکل ماته وایي دغه چې بیا تاسو ته برابروم او تاسو به دا بیا په خپل باندې جوړ کړئ. صحیح ده. د اورډر لیست او ان اورډر لیست ټایپس ته مو پام وي، سلو ټایپ مو یو کې ویلې، سلو ټایپ مو بل کې ویلې. په دې کې سلو ټایپ بچی شي ډیسک دا، سکوير دا، سرکل دا او نن دا. ډیسک خپل بای ډیفالت سکوير او سرکل به تاسو ورته ورکول شي، کنه غواړئ چې شمار بولټ سورج به تاسو نن ورکوي. صحیح ده. او اورډر لیست کې موږ ته کولای شو چې بای ډیفالت چې نمبر راځي او بیا تاسو ا ورکه کیپټل ا باندې ودا لیست جوړیږي شمار او د سمال ا باندې غواړي او یا په رومن عادت سره غواړي کیپټل او سمال دواړو سره وستل شو او کو هیڅ مرته ورنه به بس راځي شمار به راځي. بل ما سٹارټینګ ویلینګ سٹارټینګ به تاسو ولیکئ، سٹارټ به تاسو ولیکئ. صحیح ده کنه چې هر عدد نه تاسو غواړئ چې هغه سٹارټ شي، کوم شمار نه تاسو غواړئ هغه به تاسو ولیکئ. کدلته کې پر مثال هیڅ هم نه وای او ما دا سٹارټ ورته ورکړای بیا ګورو سونه سٹارټ کړو پینځونه دلته ما ا ولیکل، اوس به ا بي سي ای نه به دا سٹارټ کیږي. که رومن کې پر مثال بیا به دا پینځم عدد رومن چې دیغه نه به دا سٹارټ کیږي. نو دغه شی تاسو ډیر زیات باید خیال وسو دی باندې ځان پوي کړئ. نو دا زموږ سره نن ورځ درس اورډر لیست او ان اورډر لیست ان شاء الله اسایمنت اپلوډ کوم په یغمانه به تاسو خدا کې کار وکړئ.